سلامونه دوستانو، نن تاسو ته یوه وړه ویډیو د آینس په درس کې د کتاب له مخې جوړوم. مخکې مې هم د آینس په لغتونو کې ویډیوګانې جوړ کړي دي، خو نن یې د کتاب له مخې جوړوم. موضوع زموږ او ستاسو دا ده چې نن څنګه کولی شو یو چا سره خپل معرفت وکړو، ځان وپېژنو. نو راځئ دوستانو، دلته موږ تاسو ګورو. کله چې موږ چا سره د ورځې ملاویږو یا ملاقات کوو، موږ ورته وایي ګوټن ټاګ، ورځ مو په خیر. هغه هم تاسو ته وایي ګوټن ټاګ، ستاسو دې هم ورځ په خیر وي. بیا تاسو ورته وایي اش هایس نوید الله، دلته نوم بدل ده خو تاسو اسانه نوم اخلم. اش هایس نوید الله، زما نوم نوید الله ده. تاسو ورته وایي وی هایسن زی، ستاسو نوم څه شی دی یا تاسو څوک یاستئ. هغه درته وایي اش هایس عزت الله، زما نوم یا زه عزت الله یم. بیا تاسو ورته پوښتنه کوئ وهی کومنزی، تاسو له کوم ځای څخه یاستئ یا له کوم ځای څخه راغلي یاستئ. هغه درته وایي اش کومې اوس پرتګال، د یو ملک نوم ورته اخلي. یا تاسو ورته وایي اش کومې اوس افغانستان. اون زی او تاسو له کوم ځای څخه راغلي یاستئ یا تاسو د کوم ځای یاستئ. هغه درته وایي اش کومې اوس د ترکای، وایي زه د ترکیې یم یا د ترکیې څخه راغلی یم. نو خدای دې وکړي چې دغه وړه ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه ترې زده کړئ.